الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. فصل يجب الامساك، واجب کیږي ځان ساتل، بقیة اليوم پاتې ورځ، علا من فسد پاغه چا باندې ځان ساتل دي چې فاسد کړي وي صومه روجه خپل. کدا روجه عذر سره دی مات کړي وي یا د بغیر د عذر نه. نو دلته دغه مسله بیانوي، یعنی یو کس چې دی هغه روجه فاسده کا، 10 بجې ماته کا، 12 ماته کا، دا باقی وخت چې دی دا به امساک کوي، یعنی خوراک سکاک به نه کوي، پرهیز به کوي لکه څنګه د نورو روزهدارو غوندې تر ماښامه پورې. که دا روجه ماتېدل د ده په عذر سره وي یا د بغیر د عذر نه، نو دلته نه دا فرمایي نو واجبېږي ځان ساتل، امساک کول، د هغه شي نه ځان ساتل چې هغه روجهدار د پاره صحیح نه وي، نو د هغه شي نه به دغه ځان ساتي. همدارنګې وعلى حائض ونفساء طهرتا، او په حایضه زنانه باندې هم امساک دا واجبېږي. ونفساء او کم نفاس والا زنانه هغه باندې دا امساک چې دی دا واجبېږي. چې کله دی طهرتا بعد طلوع الفجر، چې دغه دواړه پاکی شي، چې پاکی شي حیض او نفاس والا زنانه پس تا راختلو د صبح صادق نه، د صبح صادق نه بعد چې دی په دې باندې دغه بیماری ختم شوه، نو په دې باندې امساک چې دی دغه واجب دی. نو دلته نه دغه مسله بیانوي چې یو زنانه د رمضان المبارک په ورځ کې حیض او د نفاس نه هغوی دواړه پاکی شو، نو په دې باندې چې د باقی حصه د ورځ ده، نو هغه اشیا به نه کوي چې کم باندې روجه ماتیږي یا روجهدار دپاره جایز نه دی، یعنی خوراک سکاک وغیره دغه به نه کوي، نو امساک به کوي، دا پې واجب دی. همدارنګې وعلى صبي بلغه، همدارنګې هغه ماشوم چې بالغ شي په دې رمضان المبارک کې، وکافر او کافر هم په دې باندې امساک واجب دی، اسلمه چې اسلام یې راوړه. اوس یو ماشوم دی هغه رمضان المبارک د طلوع فجر نه بعد، یعنی پس د راختلو نه د صبح صادق نه دغه بالغ شو، دغه به امساک کوي، یعنی باقی ورځ چې دی دغه به خوراک سکاک نه کوي. همدارنګې کافر و مسلمان شو، دغه به امساک کوي. خو علیهم القضاء، په دې ټولو باندې چې څومره ذکر شو نو د دې روجې خو به دې قضا روړي، خو الا او مگر چې دی دا الا الاخرین، مگر د آخر دو چې دی په دې باندې دغه روجې چې دی دغه قضا نشته دی. آخرنی څوک دی؟ ماشوم او کافر باندې، په دې باندې د روجې قضا نشته. ها چې مخکې چې کم د روجې راځي نو د دې به دا چې دی دغه به بیا دغه روجې به ادا کوي، که دا یې ادا نه کړل وینه نیول بیا په دې باندې قضا لازمه ده. نو دلته نه اوس دغه مسلې بیان کا چې دغه یو څو خلک دي چې دی کله روجه ماته کا، یعنی که د روجه ماتېدل که په عذر سره یا بغیر د عذر نه، دا به دا باقی ورځ امساک کوي، یعنی ځان به ساتي دا باقی پاتې ورځ هغه شی اشیاونه چې روجه پې ماتېږي، او همدارنګې حایضه او نفسه زنانه چې هغه پاکې شي پس د طلوع فجر نه، یعنی د صبح صادق نه بعد، نو په دې باندې اوس روجه نشي نیولی، د روجه نه کېږي، نو دی به اوس امساک کوي. همدارنګې هغه ماشوم چې هغه بلوغ ته ورسي د صبح صادق نه بعد، او کافر اسلام روړي د صبح صادق نه بعد، نو په دې ټولو باندې قضا شته، مګر په کافر او په ماشوم باندې قضا نشته، ځکه هغه وخت کې مکلف نه و، چې دی نه بعد چې دی دی به بیا روجې نیسي، که ویې خوړل نو د دې به بیا قضا روړي. والله تعالی اعلم.